الانعام مبارکه سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د قران عظیم شان شپږمه سوره ده 115 آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سناستاینا الله لردا چې زمکه او اسمانونه هست کړل رڼا او تیاری پیدا کړی بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې لمنلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګړي هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ما غزاته چې تاسو له خټه نه پیدا کړی بیا یې تاسو لپاره د ژوند یو نیټه وټاکله او یو بل نیټه هم دا چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسو چې په شک کې لویدلی یاست وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما یو خدای په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکار او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدیانی کی چې تاسو ګټي له هغې څخه خبر ده وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار نښانو څخه هیڅ کومه نښانت داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون لکه هم دا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه هم دروغ وګڼه خده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخري کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل دور کې نوم او واکمني وه موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخلی و چې تاسو ته مو نه دی دربخلی پر هغو مو له اسمانه ښه ورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې او کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ای پیغمبره کوم پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلای کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپل لاسونو سره لمس کړی لیدلای هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي دا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډي دي وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون وای چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښتہ نه ده نازله شوې که چېرته مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او که مونږه پرښتہ راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي و چې
په هغه کې اوس دوی اخته دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اے محمد صلی الله علیه وسلم لتانه مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوې دي خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پای کې هماغه حقیقت مسلط کړی شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. دوی ته ووایه لږ شان د ځمکې پر مخ وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شوي دي. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لو دوی نه ته پوښتنه وکړه په اسمانونو او ځمکه کې چې څه دي هغه د چا دي؟ وایه هر څه یوازې د الله دی. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې. د قیامت په ورځ به هغه تاسو ټول ارومرو را ټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. کوم خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهي په خطر کې اچولي دي هغوی نه مني. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.